له پاکستان نه راستنیدونکو افغان کډوالو ته د طالبانو تازه اوښه خبر. سلام، وخت مو بخیر. زموږ افغان نیوز چینل ته ښه راغلاست. له پاکستان د افغان کډوالو ایستل افغانستان کې ځینې خصوصي پوهنتونونو ورته وړیا سکالرشیپونه اعلان کړي دي. د افغانستان په لویدیځ او سویل کې خصوصي پوهنتونونو له پاکستان ایستل شوي کډوالو ته تر 250 ډیر وړیا سکالرشیپونه اعلان کړي دي. د افغانستان په لویدیځ او سویل کې خصوصي پوهنتونونو له پاکستان ایستل شوي افغان کډوالو ته د سلګونو وړیا سکالرشیپونو خبر ورکړ. د طالبان د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د 355 تحصیلي بورسونو هوکړه لیک د دغه وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی په مشرۍ د هیواد په لویدیځه حوزه کې د 12 خصوصي د لوړو زده کړو مؤسسو له مسؤلانو سره لیدنې پر مهال لاسلیک شو. د هرات د جامع خصوصي پوهنتون د فرهنګي چارو امیر عزیز احمد محمدي ازادي راډیو ته وویل یوازې د دوی پوهنتونونو 88 تحصیلي بورسونو او د نوي راستنیدونکو شوو افغانانو لپاره 10 د کار خالي بستونه په پام کې نیولي دي. محمدي وویل جامع پوهنتون له پاکستان څخه بیرته راستنیدونکو ته 88 وړیا بورسونه او دغه راز متخصصو کسانو ته 10 کاري بستونه چې کاري وړتیا ولري، تحصیلي اسناد ولري او وکولی شي د جامع پوهنتون په روغتون کې کار وکړي په پام کې نیولي دي ترڅو ترې ګټه پورته کړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.